د له منځه تلو ګواښ د غزې د برخلیک په اړه باید له احتیاط څخه ډکه پرېکړه وشي. د باختر اطلاعاتي اژانس مبصر ترحمدین ولندي په کړې تبصره کې ویلي د اسرائیلو د صهیونیستي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو وایي چې د اوربند له روانو خبرو سره سره به په رفح ښار برید وکړي. نوموړي پر دغه ښار برید اړین بللی دی. په ورته وخت کې د اسرائیلو د اصلي ملاتړي هیواد امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې د حماس غورځنګ د اوربند او د غزې د خلکو ترمنځ مزاحم دی او نه پرېږدي چې دغه پروسه بریالی شي. مبصر زیاته کړې د دې سربیره اسرائیل، امریکا او ځینې نور هیوادونه او اړخونه بیا پر دې بحث او خبرې کوي چې تر اوربند وروسته د غزې واک باید له چا سره وي. اسرائیل ویلي چې تر اوربند وروسته باید حماس غورځنګ له منځه ولاړ شي. د غزې ملکي قدرت له فلسطینیانو او پوځي هغه یې له اسرائیلو سره وي. خو حماس غورځنګ بیا داسې شرایط نه مني چې پر اساس یې د نورو فلسطیني ځمکو یا ټولې غزې اشغال ته لاره هواریږي. د مبصر په اند تازه د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند پر سر خبرې روانې دي او د دغو خبرو پر مهال باید داسې پریکړه وشي چې د فلسطینیانو او د غزې د قربانیانو ټول حقونه پکې خوندي شي. دغو خبرو کې باید د حماس غورځنګ او د فلسطین د خلکو نور استازي ډیر محتاطانه عمل وکړي، ځکه ځینې هیوادونه غواړي سیمه کې د خپلو ګټو لپاره غزه نوره هم ورته ونیسي. هغه د چا خبره اوبه خړوي او کبان نیسي. نو فلسطینیان باید د داسې پریکړو لکه د غزې پوځي واک اسرائیلو ته سپارل او دغه راز د فلسطینیانو نورې ځمکې اشغالولو پر وړاندې ودرېږي او پرې نږدي چې پر برخلیک یې معامله وشي. د تبصرې په وروستۍ برخه کې ویل شوي فلسطینیان باید دا په پام کې ونیسي چې تر دا مهاله یې شاوخوا 100,000 کسان تلفات یعنی شهیدان او ټپیان ورکړي. نو دا قربانۍ باید هیرې نه کړي او تر وروستۍ سلګۍ په دواړو سیاسي او پوځي ډګرونو کې د صهیونیستي رژیم مقابله وکړي.